سلامونه دوستانو، نن به په فیسبوک مسنجر کې دا درته وښیم چې څنګه کولی شو چې لیکنه بولډ کړو یا ایټالیک کړو. دویم به دا درته وښیم چې څنګه کولی شو چې په اتومات ډول سره په مسنجر کې یوه لیکنه یوې ژبې نه بلې ژبې ته بشپړو. زه په مسنجر باندې کلیک کوم، یا همدلته زه یو شی ورته لیکم. پر دې مثال السلام علیکم ورته ولیکل. زه غواړم چې همدغه لیکنه یا یې بولډ کړم او یا ایټالیک کړم. بیا به دغه لیکنه دباو کړئ، هغې نه وروسته به یې په دې ډول سلیکټ کړئ یا یې همدا ډول سره سلیکټ آل کړئ. نو تاسو همدلته په دې ډول سره ایټالیک کولی شئ. که غواړئ چې بولډ یې کړم بیا یې هم بولډ کولی شئ همدغه طریقه باندې. بیا به راشئ بولډ به یې کړئ، سینډ به یې کړئ، دا لیکنه به بولډ ډول سره لیکل شوي. په دې دویمه طریقه کې هغه لیکنه درته ژباړي چې تا سره چا چټ کړی وي، هغه چټ درته راغلی وي. نو را به شئ یو چټ به انتخاب کړئ. په دې مثال زه دغه نفر چټ انتخابوم. بیا به راشئ همدغه لیکنه به دباو کړئ، را به شئ ټرانسلیټ باندې به کلیک وکړئ. نو لږ به انتظار شئ، نو هغه لیکنه یې انګلیسي ته وژباړله. یعنې مطلب دا چې تاسو کولی شئ چې تاسو په کومه ژبه تاسو لیکنه کوئ، تاسو په اتومات ډول سره دباو کوئ، همدې ډول سره بیا یې ټرانسلیټ کوئ. همدا څنګه کولی شو چې لیکنه بولډ کړو، یعنې ډبال یې کړو او ایټالیک کړو، کږه کړو. او دویم څنګه کولی شو چې لیکنه بلې ژبې ته وژباړو. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې بخیر.